دا نصیحت زول ځان ته. رسول الله صلی الله علیه وسلم به څنګه وریځ ولیدله، سیلۍ به ولیدله، نو د الله نبی صلی الله علیه وسلم به رنگ مبارک به بدل شو، خوف به په دې چهره کې ښکاره شو. د الله پیغمبر دی، د ګناه نه پاک، خو د الله د عذاب نه دونه یېرېږي. او زمونږ خلک څه کوي؟ مونږ بچو له دا تربیت ورکړی دی. کله سیلۍ راوالي ته که موسم ګرم وي لګي سیلۍ شپیلي وایي، چغې به وایي، هوها به کوي لګیا وایي. دا زموږ تربیت دی. دا مونږ کم تربیت مونږ د دې نسل کړی د دې بچو، کم سپک خوی، کم سپک کار، کم سپک عادت چې دی زموږ په دې قوم کې. تاسو ګورئ دا زموږ دا نوی نسل دا لکه دا څه کوي لګیا دی. دوی په اخترونو کې څه کوي، دوی په چکرو کې څه کوي، دوی چې د سړک د پاسه کله ورته په ګاډي کې ډیګ لګېدلی بیا څه کوي، دوی چې کله یو چمن او پارک ته لاړ شي بیا څه کوي. ته ورته لږ وګوره که والله که یو حیاناک انسان د دې منظر لیدل برداشت کولی شي، یو حیاناک انسان دا منظر لیدل نشي برداشت کولی. دا زموږ نسل دی، دا زموږ قوم دی. رستو به د دوی څه مستقبلي، دوی به د راروان بل نسل کم تربیت کوي. دا په کم طرف باندې دا قوم روان دی. زما محترم ورونو، رسول الله صلی الله علیه وسلم به وایي کله بهر وته او کله به دننه شو، کله به بهر راوته کله دننه، څو پورې چې به دا باران نه و شروع شوی او موسم به برابر شوی نه و. او بیا به فرمایلو د دې وجه دا ده زه ځکه یریږم. او په مونځ به ودرېده، الله رب العالمین ته به 2 رکعاته مونځ به وکړو، یا الله دا سیلۍ دا وریځ دا د رحمت لپاره وګرځوه چې په موږ د دې نه باران وشي، عذاب ترې رانشي. بیا به فرمایل دا هغه سیلۍ ده او دا هغه وریځ ده چې په دې باندې مخکني قومونه الله تباه کړي دي، زه ځکه د دې نه یریږم. معلومه شوه نبي صلی الله علیه وسلم باندې چې دا قرآن نازل اسې تلاوت یې نه کو، بلکې دې نه به اثر اخسته. اثر د الله نبي به م یریده. کوم انسان چې قرآن په تدبر باندې لولي، په سوچ او په فکر او په غور د دې ترجمه او تفسیر دا ورته صحیح یادي، هغه باندې داسې اثرات دي. زما محترم ورا دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ د خوږ نبي کیفیت.